آیا حکم تصویر چی است؟ په دغه موضوع کې ما مخکنی بحث چې کوم یو وکړ دا د هغه متحرک او یا ویډیویي تصاویرو باره کې چې په هغې کې یو اختلاف بین العلماء موجود دی خو دغه اختلاف په افغانستان کې ورته اعتبار نشته. الحمدلله موږ د اسلامي نظام نه برخمن یو او امیر المؤمنین لرو حفظه الله ورعاه او داسې یو امیر المؤمنین شیخ الحدیث شیخ التفسیر فقیه عابد زاهد الحمدلله څومره صفات چې موږ او تاسو په کتابونو کې د یو امام د یو امیر دپاره لټوو بحمد الله تبارک وتعالی په دې دور کې الله پاک دوی په دغه نعمتونو باندې نازولی دي او شکر دی چې پکې ستا او موږ ورباندې فخر کوو. نو دا په هغه اختلافي ځای کې زموږ موضوع وه چې هغه اختلاف بین العلماء چې دی هلته هم د اختلاف گنجایش چې دی دا نسته. ها علماو ته پکار دی چې تبحر علمي ته دوام ورکړي خپل علمي استعداد چې دی هغه باید لوړ کړي او تحقیق وکړي او تر څو چې موږ او تاسو په علوم عصریه او علوم شرعیه کې کمال ته ونه رسیږو تفوق ته ونه رسیږو هغه د اسلامي نظام ارمانونه چې دی هغه نسو پوره کولی. دا د نړۍ مستضعفین چې موږ ته سترګې دي او لاس رانه غواړي چې ورته ورکړو دا هغه وخت کې ورکوی سو چې موږ هم تفوق علمي په شرعي مسایلو کې ولرو او هم تفوق علمي په عصري مسایلو کې ولرو په ټکنالوژۍ کې ولرو نو بیا به موږ د مستضعفینو لاسنیوی هم وکول انشاءالله. پاتې کوم چې ساکن تصویر دی چې ستاسو هغه د سوال بنیاد دی چې دغه تصویر ساکن څوک په کاغذ کې راوباسي حسب ضرورت می باشد مثلا تذکره کې په پاسپورت کې یعنی اول حکم د دې ساکن تصویر ساکن تصویر مطلق منع ده او په دې کې د چا اختلاف نشته هیڅ اختلاف وجود نه لري. که دغه د مجسمې وي مخکنیو ادیانو کې جایز وي زموږ په شریعت کې د هغې منع راغلی او که چیرته په قلم باندې څوک یو تصویر جوړ کړي په یو دیوال باندې په یو پرده باندې په یو کاغذ باندې د قلم په واسطه یې جوړ کړي تصویر رسامي وکړي دا هم ناروا دی. د ذی روح تصویر البته چې دې ته باید موږ متوجه یو د ذی روح تصویر او که مجسمه وي او که ساکن وي او په قلم جوړ شوی وي او یا اوس د پیشرفت دور دی د کیمرې په واسطه باندې یو ساکن تصویر د ذی روح واخلي او یا هغه که د ټول بدن تصویر وي چې سر نه تر پښو پورې وي او یا د دغې اندازې د بدن تصویر وي چې د هغې سره حیات باقي پاتې کیږي ژوند موجود پاتې کیږي نو دغه اندازه تصویر وي نو بناء دا منع دی دا ناروا دی دا ناجائز دی. په دې کې د علماو هم اختلاف نسته او جنجال موجود نه لري. ها یو موضوع د ضرورت ده الضرورات تبیح المحظورات دا خو واضحه موضوع ده د ضرورت د وجې کله د ناروا شي سره شی فی نفسه ناروا وي خو معامله د مباح او د روا ورسره وسي سنت څوک نه ورته اگر ضرورت می باشه باز روا مستحب ورته نه وایي. مطلب دومره دی چې نفس د اباحت درجه به ولري نفس د اباحت لکه مثلا پاسپورت کې تصویر دا خو که چېرته موضوع یوازې او یوازې زموږ او د ستاسو د وطن د دننه مسله وای خو صحیح ده دغه شهرت فلان ابن فلان ابن فلان د فلانی قوم دا به کافي وو. موږ په خپل وطن کې دننه داسې یو تصویر نه بغیر یو کار جوړولی سو خو لیکن دنیا خو سره تړل شوې ده. حج ته ضرورت راځي عمرې ته ضرورت راځي سیاحت ته ضرورت راځي تجارت ته ضرورت لري سفر کاری سفر علمي چې د علمي سفرونو ته ضرورت راځي او موږ په ټوله دنیا باندې حاکم نه یو چې په ټوله دنیا دغسې یو څه ومنو بناء دې ته بیا ضرورت ویل کېږي او الضرورات تبیح المحظورات. یا دغه موضوع د زموږ او د ستاسو د تذکرې موضوع ده په دې کې دا هم یو ضرورت ډېره مهمه موضوع ده او یا دغه دی چې پیسې دي اوس که چېرته د ټولې دنیا پیسو واک زموږ په لاس وای خو حکم به مو کړی و چې عکس به بیخي پکې نه وي تصویر به بالکل پکې وجود نه لري خو دا خو نسو کولی او یا په افغانستان کې چې دا کوم فی الحال یو ترتیب روان دی او دا پیسې چلیږي او روانې دي خو تاسو په دې کې وینئ چې تصاویر خو نشته خو لیکن په همدغې باندې خو موږ په ټوله دنیا کې تعامل نشو کولی نو بناء چې ضرورتونه وي هغه نو الضرورات تبیح المحظورات معامله ده په هغې کې بیا هېڅ کال وجود نه لري او داسې به یو جزیه زه درته ووایم په دې باره کې چې د ملګرو غاړه ورباندې ښه سر یې ورباندې خلاص شي
کتابونه زمونږ لیکي که چېرته د یو چا نوړی یعنې لقمه نان په دې ستوني کې نښتې وه او اوبه نه وې چې دا ورباندې تېره کړي چای نسته اوبه نسته شربت نسته خب طبعا مشکل خو ایجاد میشه اوس دی مړ کېږي د ضرورت معامله ده او شراب سته نو شراب قطعي حرام دي منسوسي حرام دي خو لیکن دغه وخت کې دی کولی سي چې دا شراب وڅکي تر څو دا نوړی یې تېره سي او دی د مرګ ورباندې بچ سي بسیار یعنی الضرورات تبیح المحظورات هغه دا موضوع ده نور علماء کرام باره کې زما توصیه دا ده چې دوی د خپل تبحر علمي او د استعداد علوه هغې ته متوجه سي فاضلان او غیر فاضلان ټول دې همدې ته متوجه سي او د شرعي علومو په څنګ کې عصري علومو د هغې زده کړې ته او د هغې ترقي ته متوجه سي اما دا خپل اختلافات چې کوم دي دا د حاکم نه ګرځئ دا د مدار نه ګرځئ موږ د اسلامي نظام الحمدلله لرونکي یو او د حاکم امر د امیر المؤمنین امر د امام د مسلمانانو امر په لاندې ټولو باندې واجب د اطاعت په سر او په سترګو باندې به مني ترقی په لاره باندې به بیا روان یو. زنده باشین جناب شیخ صاحب.